نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا اللہ پاک دیو نمبر نم دے یا رحمانو جل جلالہ یا رحمانو جل جلالہ تحسان دے گا نا یا اللہ مخی ذکر یا رحمانو جل جلالہ معنی سره ډیر مهربان ذاته علماء کرام ډیر فائدې دي نوم ذکر کړی دي لومړنی فائدہ پکې دا راکنه چې کوم نارنه زنانه د الله پاک دانوم یا رحمان جل جلاله د هر مزنه پس سل پیری وي سو پیری وي سل پیری مونږ یو کو فرض مزنه پس یا د سنت نن بعد ویلش سل پیری وي یا رحمان جل جلاله الله دغه نارنه زنانه زلونه وي غفلت لري کی او د هیروالي مرض به ختم شي هیروالي پیږي کنه زموږ خويند منځو کې اکثر دا مرض ډیر زیات زنانه کې شی به یې به په ګرځي یره پلانکې کې یې اوس نشته دا نسيان مرض نارنه کوم شته زنانه کې ډیر زیات دی د هیروالي چې ورته هیروالي کنه نو کوم انسان په دې مرض کې مبتلا چې هغه ته هیریږي د هر فرض مون نفس ته سوبري وي سل پیری یا رحمانو جل جلاله دنه به د هیروالي مرض ختم شي سبا ختم شي هیروالي بعض وخت ګاډي کې سړی سامان پری کور دې راشي دا بعض کس د کوي کنه هیروالي مرض پکې نو د دنیا په معاملاتو کې مدد کوي زمیندار کوي د دکانداری کوي د دنیا سکار کوي دا وظیفه کوي کنه د دنیا په معاملاتو کې به سکی مدد به وسره کوي الله پاک طرف نه غیبی امداد به کوي ها سونه غټه پیدا پکې ده هیروالي مرض به ختم شي غفلت به ختم شي او دنیا په معاملاتو کې به سکی امداد کوي دا خبره ده شو دویم نمبر فائدہ پکې دارا وسوګه مشر پروي ولاله پناس ته هر وخت یا رحمانو جل جلاله ولا دستونګه به د هر یو تکلیف نه محفوظ وي ناصفي مرګ نه لړم مار لړم دشمن نه به الله محفوظ ساتي څنګه څنګه خبره ده یا رحمانو جل جلاله ولاله پناس ته ولله ځان سره وایي کنه مار لړم دشمن ناصف مرګ دنه محفوظ سبحان الله وایي ها او دریم نمبر چې دا د الله په نوم ولي کلی شي په پرچ کې ولي کې کنه په برشپین باندې چې څومره دې پر پرچ کې شتا ابه به کې وبواچ ولې شي او په یو کس باندې ګرمه تبي صحیح ګرمه تبي نو دا وي دا په اوس کې شي نو الله به دا ګرمه تبه ختمه کی څنګه خپل دا نه دا زور او زیر په لیکلنی په کار خسر یا رحمانو یا رحمانو به کې وبواچ په پرچ کې بیمار باندې وستا دې سره الله پاک ګرمه تبه ختمي سورم نمبر فائدہ پکې دارا وسوک ار سحر من نفس سار من جو کې دا غي نفس 298 پیری 298 پیری یا رحمان وایو الله تعالی پاک من ډیر دې رحمتونه تر ماخام پر را لېږي د الله د رحمتونو باران کې وری تر ماخام پورې ښا سونه څنګه 298 پیری یا رحمانو جل جلاله سار من نفس پنځمه پیدا پکې دارا چې کوم نارنه زنانه د الله پاک دانوم یا رحمان جل جلاله صلیح ترز پورې روزانه لولي صلیح زلا خبرته سوچ کوي صلیح ترز پورې لولي سوچ زلي صلیح پیری نو دا الفاظ دقیق ها دا سی وایي یا رحمان الدنیا والآخرة یا رحمان الدنیا والآخرة ویا رحیمهما یا رحمان الدنیا والآخرة ویا رحیمهما اے رحمان الدنیا والآخرة یہ دنیا و آخرت دونوں مہربان یا رحمان الدنیا والآخرة ویا رحیمهما وې دې چې ضروري حاجت الله تعالی یې پوره کړي ضروري حاجت الله تعالی به سکی د صلیح تروز کې به دنه پوره کړي روزانه څو پیری وي صلیح پیری ته صلیح تروز پوره ښه یا رحمان الدنیا والآخرة ویا رحیمهما څنګه یا رحمان الدنیا والآخرة ویا رحیمهما صلیح پیری شپږم نمبر فائدہ پکې دارا چې کوم سړی جج ته مخامخ کی حاکم لورځي جج لورځي دا یو مشر لورځي دمنه لکه ير راځي انټرویو ور کوي کنه امتحان ور کوي ادمه لکه ير مخصوص سي داسې کنه دا کس نه یریږي
دا وخت به دې ځان سره توي یا رحمان الدنیا یا رحمان الدنیا ورحیم الاخرة. دا الفاظ بدل دي. یا رحمان الدنیا ورحیم الاخرة بحق یا بدوه، بحق یا بدوه. یا رحمان الدنیا ورحیم الاخرة بحق یا بدوه. دا مزان سره ویو قاضي مخله ورشي، د جج مخله ورشي، نو دا جج او د قاضي روب په دمه نه راځي. څنګه خپل الفاظ دي؟ یا رحمان الدنیا ورحیم الاخرة بحق یا بدوه.